बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामونه او احترامات می قبول کې عثمان شکور یم. نن می ضرور وګڼله چې د یلغاری فاونډیشن په اړه کې دغه ویډیو جوړه کوم او تاسو ته ضرور رسوم چې یلغاری فاونډیشن کې هغه ځوانان راوچت شوي دي، با احساس ځوانان چې کم هغه احساس ډېرو کمو خلکو ته کېږي. په نن سبا کې که زه وګورم چې که موږ کور کې هم پراتی وو، د کور نه بهر ځو نو خامخا صادر کوټ وغیره خامخا ځان سره وړو، ځکه چې ډېره زیاته یخني ده او موږ هغه یخني فیس کولی نه شو، برداشت کولی نه شو. د بده مرغه داسې خلک شته دی چې هغې د خپل رزق تلاش کې راوتي چې ځان له څه روزي پیدا کړي، نو هغې په دې یخه یخنۍ کې ګرځي راګرځي. هغه کې ماشومان هم شته، بوډاګانې، سرتورې، پیغلې، ځوانان شته دی. نو یلغاري فاونډیشن ځوانان هغه خلکو ته هغه سامان پرووایډ کوي، هغه سامان ورکوي، جیکټ شو، صادر شو، د خپل وس مطابق یا په کباړ کې واخلي چې څونه د هغې وس کېږي، یا یې ورله نوی واخلي نو هغې ته یې ورسوي چې زمونږ په شانې ژوند هغې هم تېر کړي، هغې هم په ګرمه کمبل کې په ګرم صادر کې وګرځي. خوشحالېږم چې دغه احساس په دغه ځوانانو کې رابیدار شو. نو دغه یو التجا مې ده، دغه یو خواست مې دی چې تاسو هم څونه کېدی شي، که خپل هم کېدی شي د چار چاپېرچل هغه خلکو سره رابطه وکړئ، هغه مجبورو خلکو له څه واخلئ. یخنۍ موسم دی او غریبې کورنۍ دي چې هغوی د خوراک دپاره څه نه لري، د اغوستو دپاره څه نه لري، یخني ده ډېره زیاته. او که څونه هم کېدی شي یلغاري فاونډیشن سره هیلپ وکړئ، مدد ورسره وکړئ چې هغه ستاسو امانت هغه خلکو ته ورسوئ چاته چې د دې ضرورت دی. نو راځئ په ګډه سره د یلغاري فاونډیشن سره مدد وکړو چې دغه ستاسو امانت دغه خلکو ته ورسوئ. ډېره ښه خبره ده، ډېره زیاته مننه کوم، مهرباني. دغه نمبر د یلغاري فاونډیشن تاسو ته په شیشه باندې ښکاري، نو چې څونه هم ستاسو وس کېدی شي انشاءالله ستاسو امانت به هغه کورنیو ته په حفاظت رسي. ډېره زیاته مننه کوم، ډېره شکریه. ښاد آباد اوسئ. د الله په امان.